السلام علیکم خراغلاس د انګلش بنیادی او اساسی کورس ته نن زمونږ شپږم ورځ او شپږم درس دی نو راځئ چې شروع یې کړو. That is a boy. هغه یو هلک دی. That is a car. هغه یو موټر دی. That is a house. هغه یو کور دی. نو تاسو دلته وکتو چې ما په دې جملو کې د that کلمه استعمال کړه. that ته په پښتو کې وای هاغه. صحیح ده؟ او اوس په موږ په دې خبره کوو چې that موږ د څه لپاره استعمالو. نو که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ته نوي یاست او زمونږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا د بیل آیکن در سره ووهئ تر څو په راتلونکو کې زمونږ ټول درسونه او سبقونه تر تاسو راورسیږي او زمونږ سره انګلیسي زده کړئ په پښتو ژبه او په خپلو کورونو کې. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. that ته په پښتو کې وای هاغه، یعنی چې کله تا نه یو څه لرې وي هغې دپاره مونږه that استعمالو. صحیح ده؟ او د that definition مونږ سره داسې دی چې that is used to point out a singular person, place or thing which is far from the speaker. مطلب دا چې that اشاره کوي، یعنی استعمالیږي چې اشاره وکړي. point out اشارې ته وایي، اشاره کوي هغه واحده. singular مطلب واحده، یو شخص کس ته، person یعنی شخص ته، place یعنی ځای ته، or thing یعنی یو شي ته اشاره کوي چې هغه د سپیکر نه فار وي. فار مطلب لرې وي. نو مطلب دا شو چې that مونږ استعمالو چې اشاره وکړي هغه شخص ته، هغه واحد شخص ته، هغه واحد ځای ته یا هغه واحد شي ته چې هغه د خبرې کوونکي نه لرې وي او یو وي. صحیح ده؟ مونږ او تاسو که یادم شي د this خبره کړې وه، مونږ ویلو چې this مطلب دا چې کله تا سره یو شخص، یو شی، یو ځای نږدې وي او یو وي نو هغې دپاره مونږ this وایو. لکه this is a boy، دا یو هلک دی. نو که دا هلک تا نه لرې وي نو بیا به وایو چې that is a boy. صحیح ده؟ که تا سره یو قلم نږدې وي نو ته وایې چې this is a pen، دا یو قلم دی. که دا قلم تاسو نه لرې وي نو بیا به وایو چې that is a pen. څه شی؟ that is a pen، هغه یو قلم دی. که یو کور تاسو سره نږدې وي نو ته چې this is a house، دا یو کور دی. که دا کور تاسو نه لرې وي نو بیا به وایو چې that is a house، هغه یو کور دی. نو that مونږه د هغه واحده شخص، ځای یا شي لپاره استعمالو چې هغه زمونږ نه لرې وي او یو وي. صحیح ده انشاءالله؟ نو راځئ چې په مثالونو کې نور هم واضح کړو. هغه یو ښوونکی دی. that is a teacher. that is a teacher. ګوره ښوونکی لرې هم دی او یو هم دی. هغه یو صنف دی. that is a class. that is a class. نو صنف لرم دی او یو هم دی. صحیح ده؟ هغه یو کتاب دی. that is a book. that is a book. دلته کتاب لرې هم دی او یو هم دی. صحیح ده انشاءالله؟ نو راځئ اوس په دې خبرې وکړو چې دغه مثبت جملې لکه that is a boy، that is a car، that is a house دا به مونږ نیګیټیو یعنی منفي ته څنګه تبدیلو یا بدلو. لکه مثال زه یم چې هغه یو هلک دی. that is a boy. نو که زه داسې ویل غواړم چې هغه یو هلک نه دی، هغه یو قلم نه دی، هغه یو کور نه دی نو بیا به څنګه وایم؟ ډېر اسان دی. چې کله تاسو غواړئ چې دغه جملې منفي ته بدلې کړئ نو صرف د that is نه بعد به تاسو د not کلمه استعماله کوئ. کومه کلمه به استعماله کوئ؟ not. مثال هغه یو هلک نه دی. that is not a boy. that is not a boy. هغه یو کتاب نه دی.
that is not a book. That is not a book. هاغه یو موټر نه دی. That is not a car. That is not a car. نو ډیر ساده چې منفي ته تبدیلوي نو صرف د not کلمه د that is نه بعد ولګوئ اضافه یې کړئ. صحیح دی انشاءالله. نو راځئ اوس په دې خبره وکړو چې کله تاسو غواړئ دا سوال ته تبدیل کړئ یعنی سوال ته بدل کړئ چانه سوال وکړئ چې آیا هغه یو هلک دی آیا هغه یو کتاب دی آیا هغه یو موټر دی نو بیا به څنګه کوئ ډېر اسانه دی دغه د اس کلمه به د that نه مخکې راولئ یعنی اس به د جملې سر ته راولئ. صحیح ده. مثال آیا هغه یو هلک دی Is that a boy? Is that a boy? هایا هاغه یو موټر دی. Is that a car? Is that a car? آیا هاغه یو کور دی. Is that a house? Is that a house? نو دا زمونږه د نن درس امید ده چې تاسو به پوه شوي یئ. که تاسو سره کوم سوال یا پوښتنه وي نو تاسو یې موږ نه د کمنټ په باکس کې هم کولی شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره هم د ویډیو په آغاز په شروع کې شته دی نو تاسو کولی شئ موږ سره په واتساپ باندې رابطه وکړئ او خپل سوال او پیشنهاد او انتقاد زموږ سره شریک کړئ. او که کوم ملګري د دغې درسونو کتاب غواړي نو هغه هم موږ سره رابطه کولی شي. ښه وخت او ښه چارې. اللهم الشه.